یو واقع را یاد شو ډېره عجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل عمر ځینې انسان چې ډېر سخي که نه ډېر زیات سخت مزاجي خلک وایي چې دله به ملا جړه ورځي په خپله زندګۍ چې داسې انسان اول جاړي نه چې بیا جاړي که نه مخلوقات جړی د خپل ځان سره. ابوبکر صدیق صاحب منع کوي ته خو دونه غټ سړی ته جاړې سکې. نبي علیه صلات وسلام جسم مبارک داسې پروت و. حضرت عمر راغی هغې ته ودرېد. حضرت ابوبکر صدیق ته یې مه جاړه هلته حالات خراب. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ودرد خلقته وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلق ابوبکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو. تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوي چرته نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکه واپس مرتد شي او تاسو د الله جل شانه عبادت کوي په الله مرګ ناراضي. حضرت عمر جړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کوم جاړه زبا ولې نه جاړم داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک ته پروت نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبستا په جدای ولې نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغې ته به تا ډډه والې وه د جمعې خطبه به دې وي یا رسول الله. بیا فلما کثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نو بیا صحابه کرام ستا دپاره یو منبر جوړ کړو ته چې کله د خپلې حجرې مبارکې نه راووتې یا رسول الله. افلما تجاوزت کله چې هغه ستنه تا کراس کړه او د هغې نه راوړې دي حن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله هغه ستنې په تا پسې جړلې او صحابه کرامو د هغې جړه اورېدلې وه ستا په جدایۍ باندې خو هغه ستنې هغه ونې جړلې وي یا رسول الله هغه تنې جړلې وي یا رسول الله زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. حضرت عمر وی فحنت ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله هغې تنې په تا پسې جړلي په مسجد نبوي کې او صحابه کرامو جړه اورېدلې وه. فامتك اولى بالحنین الیک یا رسول الله ستا امت خو زیات حقدار دی چې په تا پسې وجاړي او ستا په جدایۍ باندې وجاړي. بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زما خوږ پیغمبره ستا د فضیلت لپاره خدا کافي ده چې ته یو پیغمبر وې. نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول هغې خطا وکړي وروسته د هغې دپاره الله جل شانه د معافی اعلان. حضرت آدم علیه السلام هغه بوټی وسکو د هغې نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. معافي وروسته وه خطا مخکې وه او داسې ټولو انسانانو سره کېږي خطا اول کې معافي وروسته کېږي. یا رسول الله وایي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي الله ستا معافي مخکې ذکر کړې ستا خطا یې وروسته ذکر کړې. عفا الله عنک لما اذنت لهم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانه دې تا ته معافي وکړي تا ولې دې ته داسې وي الله جل شانه ستا خطا وروسته ذکر کوي او ستا معافي مخکې ذکر کوي. ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره ډېره کافي ده چې الله جل شانه لقد بعثك الله آخر الانبیاء الله جل شانه ته آخري پیغمبر را لېږلی وذکرک اولا او په قرآن مجید کې لومبی تذکره ستا کړې. وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم الله جل شانه فرمایي کله چې مونږ وعده واغسته انبیاء کرامو نه دي هغه مضبوطه وعده ومنک استانه مو واغسته ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ته د ټول نه اخري پیغمبر راولېږلی او تذکره ستا د ټول نه مخکې کې یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده. یا رسول الله زه به ستا کمه خبره کوم زه به په تا پسې ولې نه جاړم ستا په جدایۍ به ولې نه جاړم. الله جل شانه حضرت نوح علیه السلام راولېږو دعوت یې وچلو. حضرت نوح علیه السلام له غصه ورله. حضرت نوح علیه السلام خو فرمایل یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. یا الله دا خبیثه خلک دي ته تباہ او برباد کې کدي پاتې شو دا ټول دنیا به خراب کړي. کله چې غصه ورله حضرت نوح علیه السلام له یا رسول الله خیری کړی او یا رسول الله حضرت عمر وی زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي تا سره خلکو په احد کې څه وکړه
ستا غاښونه زخمی کړل، ستا مخ مبارک زخمی کو، ستا سر مبارک هغې مات کو دې خلکو، او ته بېهوشه شوې، دې خلکو بېهوشه کړ، او ته چې کله په هوش کې رالې فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وایي چې الله زما دا قوم د هدایت ورته وکړي، ویې به خیر د دې نه پوهېږي. حضرت نوح علیه السلام خیرې کړی خپل امت ته چې غوسه ورله، یا رسول الله تا صرف دا وایي چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طایف کې څه وکړه؟ تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. الله که حضرت موسی علیه السلام ته معجزې ورکړې وي، ان ضرب بعصاک الحجر، الله جل شانه موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته دا خپل امسا راواله، دا ګټه پې ووه، فانفجرت منه 12 عینه، 12 چینې به دینه روانې شي. یا رسول الله دا څه دونه غټه خبره نه ده چې موسی علیه السلام په ګزار باندې د یو ګټې نه 12 چینې روانې شوې. فما ذلک بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك، دا لویه خبره نه وه، لویه خبره دا وه کله چې ستا د ګوتو مبارکو نه الله جل شانو چینې روانې کړې وي. موسی علیه السلام په امسا والي و د ګټې نه چینې روانې شوې وي، ستا د ګوتو مبارکو نه الله جل شانو چینې روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان وي. حضرت عمر وایي زه په تا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ باندې به زه ولې نه جاړم. حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړی و، هغه له بادشاهت ورکړی په هوا باندې. سلیمان علیه السلام هغه ګرځېدو په هوا باندې، غدوها شهر و رواحها شهر، یو میاشته پورې به ګرځېدو په هوا باندې حضرت سلیمان علیه السلام. یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام. یا رسول الله سلیمان علیه السلام معجزه و ټیک ده، او فما ذلک بعجب، دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه وه چې الله جل شانو تعالی براق ته راکړی و چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي، او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي. د هغې نه زیاته لویه معجزه خو دا نه ده یا رسول الله. د هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله. دا به تا پسې ولې نه جاړو. یا رسول الله حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانو معجزه ورکړې وه چې مړي به یې را ژوندي کول. یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده، لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې ته له خوراک راوړو، خوراک دعوت یې دله کړی و، او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و، هغې نه یې باربیکیو کړی و، ستا مخې ته پروت، او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله. او صحابي هغه خولې ته واچوله، او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې، تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه، یا رسول الله ما مخوره، ما کې زهر میلاو کړي دي. دا غټه معجزه و یا رسول الله. یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم. حضرت نوح علیه السلام 950 کاله دعوت وچلو، وما آمن معه الا قلیل، لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړو، الله جل شانو داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړه چې هغه نن ودرېږي او وایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یا رسول الله په لږ ورځو کې تا دونه محنت وکړو، الله جل شانو د ابوبکر صدیق غونته کې، د حضرت عثمان غونته کې، د حضرت علي غونته کې، د عشره مبشره غونته کې خلک تیار کړل. یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې. حضرت ابوبکر صدیق سے منع کو مه جاړه، زه به ولې نه جاړم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی یا ایوہ الرسول، اے زما پیغمبرہ، یا ایوہ الرسول اے زما لیگلی شویہ، لا يحزن کا تا دی خفن کی، لا يحزن کا تا دی غمجن کی، الذین ها خلق یسارعون چه تلوار کئی تادی کئی فی الکفر پا کفر کی، من الذین دا اغی خلقنا قالو چه اغیوی آمنا من ایمان راوڑے بی افواہهم فخبل خلو باندی، ولم تؤمن و ایمان ندے راوڑے قلوبهم دا دی ظلونو، ومن الذین او بعض دا اغی خلقنا هادو چی یهودیان دی، سماعون دیستا خبر اوری للکذب دا دروغ دا پارا، سماعون او دی زیاد اوریدن کی دی لقوم
هغه قوم ته د رسولو دپاره آخرین چې نور دي لم یأتوک چې تا ته نه دي راغلي یحرفون دی بدلی الکلمه د الله احکامات یحرفون بدلی تغییر کوي الکلمه په کلماتو کې من بعد مواضعه رسته د هغې د ځایونو نه من بعد رسته مواضعه د هغې د مقرر کېدو نه یقولون دی وی ان اوتیتم کچر درکړی شي تاسو ته هذا دغه شان دی فخذوه نو ونیسئ وان لم تؤتوه او کچرته در نکړی شي تاسو ته دغه شان فاحذروا بیا ځان وساتئ ومن یرید الله ومن او هغه څوک یرید الله چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ فلن تملکه نه ته طاقت نه لرې له د هغه دپاره من الله د الله د طرف نه من الله د الله نه شیئا څه شیئا ذره برابر اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرید الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم ان یطهر چې پاک کی قلوبهم د دې زړونه لهم د دې دپاره په دنیا کې خزي و رسوایی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم ولهم د دې دپاره په الاخرة په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی الله جل شانو فرمای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا منافقان او دا يهوديان د دې دا کفر داری تا غمجن نکی دستا خبره او صرف د دې لپاره چې دروغ وسره ملاو کی پس دا خبره د دې لپاره اوري دس یو قوم ته ورسي چې هغه قوم ته تراغله نه دي دې د الله جل شانو احکامات بدلی رسته د دې نه چې د الله جل شانو احکامات خو مضبوط شي الله جل شانو فرمای دا دون رزلان دي چې دی وی چې تورات په شان حکم کړی د دې نبی علیہ السلام کو وی منه او کله ته نه کوي هغه شان نبی ممنه او ځان ته وساته الله فرمای چې د چا د گمراهۍ اراده کوم اے پیغمبر ته هغه د گمراهۍ نشي ساتلې الله جل شانو فرمای دا الله اراده دار چې د گمراه خلق د بدبخت خلق غیظونه الله پاک نکی دا الله اراده ده دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې دې لپاره لوی عذاب ده لومبه خبر الله جل شانو فرمای یا ایها الرسول ای زما لګل شویه ای زما پیغمبر لا يحزنك قد غمجنك الذين خلق يسارعون في الكفر يغيب تعديك بالكفر من الذين يودل اغذ من الذين دا اي كسان قالوا جغوي آمنا من ایمان راوړي بافواههم بخل قلوباني ولم تؤمن قلوبهم قد اغيز لنا ایمان نه راوړي او دوی مدله ومن الذين دا اي كسان هادو يهوديان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خیبر نومي علاقه ده د مدینه منوره په شمال کې واقع ده تقریبا 300 کیلومتره فاصله دا ډېره بهترینه علاقه وه د زراعت په لحاظ سره زمینداری په ډېره زیاته وه ښه باغونه وو د یهودیانو قلاګانې وې پکې یهودیان پکې اوسېده د هغې یو څو د هغې چې کوم معززه خلک نو په هغې کې یو نارینه او زنانه هغې بدکاري وکړه نو بیا چې هلته تپوس کو نو د هغې ځای یهودیانو ورته ووایي چې نبي علیه صلات وسلام خواله لاړ شي زمونږ په تورات کې دا خبره ذکر ده چې که چېرته یو سړی زنا وکړي او هغه شادي شدی نو هغه به سنګساری نه بس د هغه نه به یا جرمانه والي یا به له مخ تور کړي او کوړې به له ورکړي د هغه وجل نشته زموږ په مذهب کې تورات په مذهب تاسو نبی علیه صلات وسلام له لاړ شئ که نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تورات په شان فیصله وکړه دلته راځي که نه الله جل شانو فرمایي چې یقولون دی وی ان اوتیتم هذا که چېرې تاسو له درکړی شوه دغه شان مسله نو فخذوه بیا دا مسله والئ وان لم تؤتوه او که داسې مسلې درته ونه کړه دا څنګه چې مونږ وکړه نبي علیه السلام تاسو ته داسې مسله ونه کړه نو فاحذروه بیا د دې پیغمبر نه ځان وساتئ ځکه دا د تورات د شریعت خلاف کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراله دا يهوديان نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تاسو کو چې دا یو نارینه او یو زنانه دی شادي شوده دي ودونه کړی دي
دی بدکاری کړې ده د دې څه سزا ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دی شادي شوده دي. جبرئیل به اوس راشي. حضرت جبرئیل راغی، هغه وی چې دی رجم کوي، پکانو باندې ولې سنساري کوي. يهوديان وی دا څنګه نه منو، دا زموږ شریعت، دا زموږ تورات شریعت نه دی. زموږ تورات په شریعت کې خدا دی چې مخ په ولا تور کې یا جرمانه به ولګي او یا کوړې به ولا ورکی. دا دی دا دې د رعایت لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وای تاسو اے يهوديان یو سړی په خپل علاقه کې پیژنئ چې امرد اعور ابيض سپین سړی دی، په مخ باندې ویښته نشته او سترګې کږې دي او د هغه ابن سوریه نوم دی. ابن سوریه دا د یهودیانو لوی عالم و. په مخ ته ځمکه باندې د په شان عالم نه و په هغه زمانه کې د یهودیانو. وایي دا پیژنئ او پیژنو. وایي د هغه باره کې هم څه خیال دی؟ وایي هغه بهترین عالم دی زموږ د یهودیانو. وایي که هغه زموږ او ستاسو فیصله وکړي نو څنګه به وي؟ موږ به ومنو، موږ به ومنو. ابن سوریه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتو او ته وی ستا دې په هغه ذات باندې قسمی اے ابن سوریه، ستا دې په هغه ذات قسمی کوم چې د موسی علیه السلام لپاره دریاب شلولی و، موسی علیه السلام یې پورې باسلی و، فرعون یې هلاک کړی و، په تاسو باندې من و سلوا هغې رالیږلي و، په تاسو باندې وریځې سورې کړي. د هغه ذات واسطه دله درکومه، قسم وخوره چې آیا ستاسو په تورات کې دا نشته چې یو شادي شوده سړی او زنانه چې هغې کله بدکاري وکړي نو هغه به سنګساری؟ هغه وی بالکل دغه شانتې زموږ په تورات کې لیکلي څنګه چې نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل. نو څه چلو شو؟ فوثبت سفلة اليهود، هغه ناکاره خلک چې کوم په یهودیانو کې هغې ټوپونه شروع کړه چې داسې چلو داسې چلو که زموږ خلاف مسئله وکړه، زموږ خلاف مسئله وکړه، پښتانه وو زما په حق کې به منم او زما په حق کې به نه منم. نا خپل عالم د هغې خلاف فیصله وکړه او څه وي زه ګواهي ورکوم ای نبي علیه الصلوۃ والسلام دې خبرې چې د الله جل شانو سره څوک شریک نشته او ته د هغې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم الله چې د موسی علیه السلام لپاره دریاب کې لارې ایستې وې هغې له په دې باندې غوسه ورغله. اکثر کسانو نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل د جومات دې دروازې ته کې او سنګسارې کې. دغه فیصله نبي علیه الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانو فرمای چې دوه قسمه خلک دي په يهوديانو. دا سره چې کوم خلک اوسېږي په مدینه منوره کې او هغې ډېر تادي کوي په کفر کې، هغه دوه قسمه خلک نه مني ستا قرآن او ستا کتاب، انکار ته کوي، کفر ته کوي. هغه څو قسمه کم خلک دي؟ یو هغه خلک چې هغوی موږ ایمان راوړی او دې زړونه په ایمان باندې مطمئن نه دي، منافقان. او یو یهودیان چې تا ته راغلي دي او سباني او سهیلې لټوي چې دا مسئلې بدلې کړي. نه پوهېږي زما په دې خبره. ای نبي علیه الصلوۃ والسلام دې دا انکار دې تا په غم کې وانه چې دا دومره رذیلان دي. الله جل شانه فرمای چې دې چې ستا کمې خبرې اوري ښه په توجه یې اوري و دې دپاره اوري چې ستا دا خبرې بار ویسي او دروغ ورسره میلاو کړي او د دې دپاره ستا دا خبرې اوري چې نور خلک پې ګمراه کړي. دغه الله جل شانه فرمای دا داسې بدترین قوم دی. دې کار دا دی یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، د مخکې نه دې کار دا دی تر اوسه پورې دي یهودیانو او دې منافقانو چې د الله جل شانو کتاب دی بدلی. ګورئ نه د حطتن نه حنطتن جوړ کړی د ګناه د بخشش د هغې په ځای څه وي خدای موږ له غنم راکړي. الله جل شانو ته وفرمیل ما ته سجده وکړې او دې ټوکې شروع کړې په سجدې پسې. دا دې کار دی د یهودو او د منافقانو. الله جل شانو فرمایي چې د الله جل شانو احکامات هغه بدلی. دا دونه رذیلان دي چې دې څه وایي یو بل ته که نبي علیه السلام د تورات په شان فیصله وکړه ویلې او که داسې ونه وي نو بیا یې مال او ځان ته وساتئ دې پیغمبر نه. الله جل شانو فرمایي ما د دې د ګمراهۍ اراده کړې. ګمراهي دا مطلب دی چې سمه لار هغه انسان پرېږدي او په غلطه روان شي، دې ته ګمراهي. الله جل شانو فرمایي زه چې د کم انسان د ګمراهۍ اراده وکړمه د چا پلار هغه ځای له نشي راوستی. ای نبي علیه الصلوۃ والسلام زه چې د چا دپاره دا اراده زما خوښه دا چې دی د ګمراه شي، ای پیغمبر ستا سره هم دا طاقت نشته چې په سمه لاره یې راوړي. دا کار صرف دا دی خبرې کوه، بیان کوه، تقریر کوه. زه چې څوک ګمراه کوم بس هم ګمراه دی.
داسې څوک سمې لارې ته راولم بس هغه زه په سمه لاره کړم ښه. بیا الله جل شانو فرمای دا هغه خلک دي دا يهوديان او منافقان چې الله نه غواړي چې دې زړونه یې زه پاک کړم ایمان ته برابر کړم ښه. د دې لپاره په دنیا کې هم رسوایي ده اخرت هم تباه ده. په دنیا کې دي يهوديان او منافقان رسوایي ده چې الله جل شانو د دې هغه رازونه را بار کړو نبی علیہ السلام او مسلمانانو ته وښود او تر نن ورځې پورې په هغې باندې دا لعنت ورېږي تر موږ هم پې لعنت وایو. د 1400 کاله کې ورته څونه خلکو لعنت ویلي الله فرشتې به پې لعنت وایي الله به پې لعنت وایي. د دې نه بله غټه رسوایي شته د دې نه بل غټ ذلت شته د دې نه بل غټ ذلت څه دی خیبر قلعې ته واغسته ورته ویې ځئ ستاسو په د الله جل شانو په ځمکه کې ستاسو ځای نشته ځان له ځای وګورئ. الله جل شانو فرمایي دا دنیا د آخرت په ورځ تباه او برباد کوم سخت عذاب به وله ورکړم. یا ایها الرسول ای زما پیغمبره لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر تا دې غمجن نه کي د دې خلکو هغه تیزي په کفر کې من الذین لا ای کسانو نه قالو چې دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی بافواههم په خپلو خولو باندې ولم تؤمن قلوبهم او دې زړونه هغه ایمان والا نه دي. ومن الذين هادوا او دا هغه خلکو نه چې هغه يهوديان دي سماعون للكذب سماعون ستا خبرې علي ستا خبرې ښه اوري خو للكذب د دې دپاره چې دروغ ورسره ملاوي او سماعون ډېر زیات اورېدونکي دي خبرو لره ولقوم آخرین د یو قوم دپاره هغه قوم لم یأتوکه چې هغه تا ته لا نه دی راغلی د دې دپاره یحرفون الکلمه من بعد مواضعه چې د الله جل شانو احکامات بدل یقولون دی وی ان اوتیتم هذا پیغمبر ستاسو داسې فیصله وکړه فخذوه نو ویلې وان لم تؤتوه او که داسې فیصله ونه کړه نو فاحذروا بیا د دې پیغمبر نه ځان وساتئ. الله فرمایي ومن یرد الله او د چا دپاره چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ د هغه د بېلارې کېدو فلن تملکه نو چرتم ته مالک نشي جوړېدی چرتم ستا طاقت نشي کېدی پیغمبره له د هغه دپاره من الله د الله نه شیئا ذره برابر مطلب چې الله یې ګمراه کړي دي ذره برابر په هدایت په لاره نشي راوست دا مطلب. اولئک الذین دا کسان دي لم یرد الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم چې دې زړونه الله پاک کړي لهم فی الدنیا خزي دې دپاره په دنیا کې رسوایي ده ولهم د دې دپاره فی الآخرة په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی.